پرون چې یا بل ورځ چې په سوات کې کومه واقعه راپېښه شوې ده او قاري صاحب رالګېدلی دی ماشوم ووالی دی هغه مړ شوی دی د دې باره کې شریعت اسلام څه وایي اوس راځو د دغه جاهل انسان دې کار له او موږ ګوره الحمدلله حق ته حق وایو باطل ته باطل وایو زه داسې وایم راځو د دې جاهل انسان دې کار له مانه لږه تفصیلي شي خیر دی ځکه چې ډېره اهمه ده ډېره اهمه ده دا یو کیس نه شو دومره نښتې ملا ته دومره نښتې دغه ملا نه به مړ شي که نه او هغه مړ شو اوس راځو د دغه جاهل انسان دې کار له او موږ ګوره الحمدلله حق ته حق وایو باطل ته باطل وایو زه داسې وایم راځو د دې جاهل انسان دې کار له ماشوم داسې وهل او د ماشوم وهل روا دي که نه دا مسله که مانه لږه تفصیلي شي خیر دی ځکه چې ډېره اهمه ده ډېره اهمه ده دا یو کیس نه شو په مخه دا کیسونه دي په مخه دا کیسونه دي زموږ د بچو د سبقونو نه زړه تورېږي د بېدینو خلکو اعتراضات ډېرېږي او ماحول خرابېږي او داسې ظالمان هغوی ښه ډاډه کېږي لازم دې خبرې وضاحت پوره پکار دی اول دا خبره یاده کړئ ادب کې چاته ته ادب ښیې التأدیب ورته په عربۍ کې وایي ادب چې ته چاته ښیې که نه او الله تعالی مشرتیا درکړي په هغه نو کله ناکله ادب په ښوو کې د ګزار ورکولو اجازت شته دا په شریعت کې شته دا عقل هم وایي او دا غیر مسلم هم مني دا غیر مسلم هم مني ښه لکه یو سړی دی په خپله ښځه مشر دی ښځې ته ادب وښو نه مني یوه مرحله پکې دا دی چې ته ګزار نیم ورکې پوه کولو لپاره رسول وسلم حدیث کې څه وایي چې ستاسو بچي د 7 کالو شي د مانځه ورته وایي چې د 10 کالو شي ویې وهئ دین اجازت معلومي داسې نورو نصوص شتي چې هغې دا خبره ښکاري چې او ته چې کله چاته ادب ښیې او ستا پې مشرتیایي نو په بعضو وختونو کې دا ټکې اوسره یاد کړې په بعضو وختونو کې ګزار نیم ورکولی شي بعضو وختونو او موږ د خپلو بچو له ګزار نه ورکوو ورکوو ګزار زه صرف د دغه قاري خبره نه کومه دا کوم ظلم چې ده کړی دی که نه داسې ډېر ظلمونه مور پلار د خپلو بچو سره هم کوي دومره وایي هغه هم ناروا ده هغې نه هم راځو بچی وهل د ادب دپاره کله ناکله د بعضو شروطو په رڼا کې جایز دي متاسو د شریعت کې هم دي د عقل هم مني صحیح عقل او دا د غیر مسلم هم مني بلکې تاریخ چې راوالي نو مسلمانانو چې کوم مشران تیر شوي دي خلفا تیر شوي دي باچایان تیر شوي دي خپلو بچو ته چې هغوی چا چې به د هغوی بچو ته سبق وو هغه ته به ووایي چې تا ته اجازت شتي چې ته دته د ادب په دوران کې که وهل مفید نو تا ته حسب ضرورت او حکمت گنجایش شتي دا به هغوی استادانو ته دا خبره کوله ښه نو آیا بس چې څه کې کوه داسې اوبو خو نه دی راوړی یاره ما په خپله سبقونه خصوصا چې ما قرآن یادو هغه ما د قاریانو صاحبانو سره خفه کېږي دی نه او زه زما نیوکه په هغه چا کې دا غلطي ده نو روغ سړی به نه خفه کېږي ځایم چې لکه اوس موږ یو مجلس کې نه سعودي سي وایي چې غلا کول نه دي په کار ایو ګرم شو تا خلک یاد کړو نو ته غلې وینه زه غل خو نه یم نو ولې خفه شوې کله چې موږ د چا غلطي بیانو موږ هغه سړی یادو چې چا کې دا کار دی او زه الحمدلله بخپله ما ته قرآن یاد دی زه قاري یم ما سره ټک خطا علم شتي او چې ما کې دا غلطي زه دا رد اول په ځان کوم ما هم داسې استادانو سره وخت تېر کړی دی کوم چې زموږ د
پښتنو دي یا د پنجابیانو کې د عربو خبره نه کوم، عربو مسله جدا وي، هغوی به دې مسله ښه پوه دي. دا قصې ما لیدلي دي مخامخ. دا وهل ټکول دا عام رواج دی، دا به کېږي او داسې وهل ټکول نه چې څه وکړو. دشتي په بعضو خلکو کې دا کار او بس ما تاسو ته وکړم چې دا یو دغه ته جوړ شوی دی. آیا داسې وهل زه چې خپل بچی بوځم استاذ ته حواله کړم، ما خو د زړه ټوټه هغه ته پرېښوده. ما د خپل ژوند میوه هغه ته حواله کړه، قاري صاحب استاذ صاحب که د سکول دی که هغه د مدرسې دی که د یونیورسټۍ دی که هغه دیني او دنیوي، دا خبرې ور ټولو دپاره دي. ما هغه ته یو امانت حواله کړو. دا والجي ما چې کله دا دته حواله کړو نو دا داسې دی لکه د زوی، که زنانه ده نو دا ماشومه داسې شوه لکه د دې لور. دا امانت دی. او چې کله ته د تعلیم او د استاذي په منصب کښېنې که نه، لکه اوس زه په دې کرسۍ دلته کښېنم په دې منبر، که دې جومات کې سپین ږیري هم ناستي که نه، نو هغوی سره به زه داسې شفقت کوم لکه څنګه چې زه د خپلو بچو سره کوم. دا منصب خبره کوم، ریزي خبره کوم. اوس که زما بچی زما نه تپوس کوي چې دا مسله څنګه ده، نو زه به ورته څومره په طریقه لګیم. بیا که ما ته وایي زه پوه نه شوم، ته بیا ووایه، زه به بیا هغه سره لګیم. هغه به بیا ما ته وایي، زه به بیا دغه شان چې څوک ما سره دې مجالسو کې کښېني او ما نه تپوس کوي، زه یې دقه شان پوه کوم څنګه چې زه خپل بچی پوه کوم. او که ما داسې ونه کړو زه به خیانت کوم. ما نه چې یو کس بچی راوستو مې ته درته سبق ښایه او زه په دې منصب ناست یم. استاد د پلار مثال لري، روحاني پلار دی، دا ستا بچي وي روحاني. زه نه تپوس پکار د دې ظالمانو نه چې دا کوم کار چې تا دې ماشوم سره وکړو دا ته خپل سره کې دی وایي نه، بیا خو منافق، بیا خو خیانتګري، بیا خو نه پوهېږي، علم د سره نشتی. ته دومره وهل شتي او دې لپاره یو څو خبرې دي یاد یې ساتئ. اولنی خبره الله اکبر، نیت بسی، نیت بدای چې زه دا ماشوم وهم د ادب خو دپاره. یو سړی به ما ته وایي چې مړه تا پکې نیت خبر دی چې نیت ته څه ضرورت دی، په زړه کې څه دي، دی داسې اهم دي. اهم دي. ګوره دوه استادان دي او بار بار ویلو ته ضرورت نشتی که هغه دیني دی که دنیوي. دوه استادان دي او دواړه لګیا دي شاګردان وهي. د یو په زړه کې دا ده چې زه وهم چې ادب ورته زده کړم، دا بلې وهي خپل زړه یې ښیي. فرق به وي د دوی په دیوالو کې که نه؟ لازم به فرق کړي. ځکه علما دا خبره کوي او دا هر څه خبرې په اسلام کې شتي، خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی د اسلام نه خبر نه دي. ځکه علماو دا خبره لیکلې ده چې کله استاذ ډېر غوسه نو ماشوم له شاګرد له به ګزار نه ورکوي. ولې؟ د غوسه کې د انسان په زړه کې د انتقام بدله اخیستو هغه جذبه راشي. لکه یو استاذ دی شاګرد ته وایي داسې وکړه، هغه ونه کړه، یا مو ته مخامخ ووایي بې ادبه دی وي نه یې کو او د بلډ پریشر های شو. طریقه دا ده دې ټایم کې غلی شه. ولې غلی شه؟ ځکه چې ته اوس دلته بدل اخلي. په بله موقع چې کله ستا طبیعت برابر و نو دی پوه کړه ته دی خو راشه زوی تا چې ابروز ما ته دا خبر وکړه. بولي اوس که دې ځای کې ګزار نیم فایدهمنو شرط دی فایدهمنو بیا کیدی شي، خو هغه وخت کې چې ستا غوسه او ستا غوږونه سره او ستا مخ سور شین کېدو او بلډ پریشر دې اوچتېدو کښته کېدو، دې ټایم کې غلی شه. او بیا چې کمزوری او مخامخ هغه ته د چا بلډ پریشر نه های کېږي او تا ته ناست. اولنۍ مسله دا شوه چې د استاذ په زړه کې به دی چې زه یې ولې وایم
زه ورته ادب ښیم لکه څنګه چې پلار کور کې لګیا دی بچی وهي بدل خو ترې نه اخلي که نه ولې وایي ادب ورته ښیي اولنۍ خبره دا ده دا ادب دا گزار بم شفقتي دا بم مهرباني لکه اوس زه خپل بچی وینم په غلطه روان دی او ما ووو دا مهرباني ده په دې بچي دا شفقت دی چې دی د دې کږې لارې نه واوړي او ما ته اوس د فایده ذکر کړې وه تفسیر په دوره کې سورة الرحمن شروع کېږي څنګه الرحمن علم القرآن رحمان ذات قرآن یې ښوولی دی ګوره علما دلته یو فایده ذکر کړي او حکمت وی الله الرحمن صفت ذکر کړو بیا وی قرآن یې ښوولی دی نو د الله مهرباني دا دی چې موږ ته قرآن ښوولی دی نو د دې نه فایده دا راووته چې استاذ به په شاګرد مهربانه وي دی به مهربانه دی به دوی سره نرمي کوي دی به دوی سره ښایسته اخلاق ساتي یو مسله دا شوه چې د ده په زړه کې به صحیح چې زه دته ادب ښیم بله مسله هغه دا ده چې دا کوم ګزار چې دی ورکوي که نه په دې کې به سوچ کوي چې دا ګزار فایدهمند دی او که دا نقصان دی څنګه یو نیم ماشوم او شاګرد چې وهي ښې خرابوي نو طریقه څه شوه مې وه موږ سره نورې طریقې نشتې زه یو ځای کې استاذ وم ډېره مخکینۍ خبره ده دلته نو هغه ادارې والا یو میټینګ راوغوښتو د استادانو ټول عربو هغې کې موږ کېناستو کوم چې مشر و هغه خبرې شروع کړې دومره خوږې خبرې هغه وکړې هغه وی وهل دا بالکل غاړې ته کېده د وهلو نه مخکې موږ سره 100 طریقې شتي د ماشوم د پوه کولو او یوازې ماشوم ولې یرې کوم خیال هم کړي زموږ معاشره کې صرف یرول دي ولې بله طریقه نشته چې ته یې ځان ته راکاږي کیدای شي ته له تحفه ورکړې ته یې د وړو په مخ کې صفت وکړې چې پلانې دا ډېر تکړه هلک دی مقصد دې دی چې د ده توجه دې سبق ته شي دغه شان د ده پلار سره رابطه وکړي چې دا ماشوم په طریقه پوه کوي دغه شان د ده مشر سره بل سره دغه شان د سره خصوصي نشست ځان له والې کښېنې ورسره چې زویه ګوره ته څومره ښه سړی ته څومره ښکلی سړی څومره قدرمنې پلار ته دې وګوره نیکه ته دې وګوره یا د سبق داسې مه کوه بیا بله طریقه بیا بله طریقه بیا بل اوزه او اخیره نه موږ سره اختیار هغه د څه دی هغه د ګزار دی ولې وایي موږ ګزار په اول سر کې ایښودی دی دا خبره غلطه ده کمزورې ده څومره قیمتي خبره زم چې زمونږ افسوس دا دی چې زمونږ د ملک به کومه جاړو داسې څه تعلیمي ادارو څه سرپرستي نشته چې باغې څوک نظر ساتي شتي څوک نو چې څه دې وکړو و دې ملک کې وګوره ماشاءالله د دوی په هر یو اداره تعلیمي اداره باندې نظر دی دې کې څه کېږي څه نه کېږي زمونږ خو یعنې کور نه مرور شو که نه یا ځان له سکول کولاوئ یا مدرسه کولاوئ لکه ولې اوس مور پلار سره خبرې اړولې دي یو دې دویمه کوڅه کې دغه ځای کې ځان له سکول کولاو کړی دی یا یې ځان له مدرسه کولاو کړې ده نه څوک تپوس والا شتې نه به خلک ورمات دي دا قسمه درسونه دا قسمه خبرې زم چې دې استادانو ته وایي چې دوی سره کښېني سړی چې دا چې را روان دي داسې ستاسو دشمنان نه دي او ته چې دا مقام که تعالی الله بالفرض در کړی دی نو دا د دې د لاسه به چې ته به د خلکو سره مهرباني کوې خلکو ته به دین ښیې په خلکو بس نه سېږي د خپل بچي دپاره یوه فلسفه د بل د بچي دپاره بله فلسفه دا کم مذهب دی کم دین دی د خپل بچي دپاره یو سره بل دپاره بل سره دومره ماشوم وها چې هغه مړ شي موږ خو چې خپل بچي له ګزار ورکوو نو ما ول سوچ وکړو چې کوم ځای ولوو څنګه یې ووو د بل هغې له خو چې لاس سړی وروړي نو 1 لاک پیرې سوچ وکړي چا سهار ښکل کړی دی زما خواله را لېږلی دی چې راوتو مور ښکل کړو پلار یې غریب دی
یو ځای کې بل ځای کې یو څو سوه روپۍ را جمع کړي تاله راوړي چې زما د بچي نه لوی سړی جوړ شي ته دې سرمن وباسې دا انصاف دی دی وایي زه قرآن ښیم قرآن خو رحمت دی او څوک چې قرآن ښیي په هغه کې د رحمت نه وي منلو خبره دا قرآن الله را لېږلی رحمت دی د دې د وضاحت دپاره یې څوک را لېږلی رسول الله وسلم او هغه ته الله څه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او بانډچي به ولاړې میچاځي ونه کړي جومات کې څنګه یې پوه کړو حالانکې مشر سړی و ته یو ماشوم بغیر د وال نه نشي پوه کولی ته یو ماشوم ځان ته نشي رانږدې کولی معاویه ابن الحکم رضی الله عنه په مانځه کې خطا شو څنګه رسول الله وسلم پوه کړو هغه ځوان راغلی وایي زما زنا ته زړه کېږي رسول الله وسلم څنګه پوه کړو او داسې پسې بیا زه څومره قیسې دي څومره قیسې څه لازم به پوه کې په چوکا او کمی کمی چوکې ورته نیولي دي او کوړې او هلکه ته به چې حدود د شریعت نافظېږي او زناکار هغه سزا ده او 100 کوړې دي او هغه شراب چې اوس کې 80 کوړې دي دا کومه سزا ته ورکوې دا څه روان دی 15 ګنټې والی ما چې څومره ویډیو ولیده چې یو استاد به ستړی شو هغه ولاړ بل به راغی بل به ستړی شو بل به راغی خو والله که حکومت داسې سزا ورکوي مجرم له څه ویلي څه چې مړی کوي اولنی خبر هغه موږ دا وکړه چې ستا دا وهل به هم صحیح دا به شفقتي او دې ته به وګوري چې دې وهلو کې فایده شتي او که نشتي وهل د وهل هم بیا طریقه ده د هغې بیا هم آداب دي یوه حدیث کې رسول الله وسلم وایي تاسو کې دی که څوک چاته ادب ښیي د 10 ګزارونو نه زیات به نه کوي د حدیث کې راغلي د حدیث تاسو اورېدلی که نه تاسو ځان له غټ مولیان یې نه نه واورئ دا رسول الله وسلم وایي تاسو کې یو کس چې چاله سزا ورکوي نو څه دې وکړي د 10 ګزارونو نه زیات دې نه ورکوي الا فی حد من حدود الله حدیث کې راځي الا دا چې یو شرعي حد قایمي لکه اوس غیر شادي شده زناکار هغه له چې سزا ورکوي 100 کوړي دي سړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې 10 ګزارونه زیات نشته دې حدیث کې وایي چې الا فی حد من حدود الله چې ماشوم ته وایي ګزار نیم موږ وایو او ډېر حد یې وکړو 10 زیات نه دویمه دا وهل به داسې وهل نه چې د ماشوم بدن ته نقصان رسوي نو ځکه فقهاو علماو یو ادب دا لیکلی دی چې هغه ځایونه به وله نه وایي چې د هغې د لاسه د بنده بدن چې دی هغه نیمګړی شي مخ نه منه راغلی ده مخ به نه وایي ویره ما ډېر زیات لیدلي چې مخ والی کېږي په سکول کې هم مدرسو دقه سړی استاذ ته ولاړي موږ به پخپله تېره شوې که سکول کې دی که مدرسې دقه شان به ورته خبره کړه دا مخ به نه وایي مخ به نه وایي سترګه غوږ سر دغه شان عورت د میچازو ځایونه دغه شان لکه سینه شول د زړه دی داسې نور ځای نه چې ته پوه ځای ته په دې ډېر نقصان نه رسي هغه ځای له ګزار نه ورکولی شي چې دې ته نقصان ونه رسي دویم کوم ځای چې سړی وایي که ګزار نه موله ورکړي نقصان نه کوي هغه ځای پورې بنخلي هم نه لکه اوس موږ اکثر ګزار ورکوو ماشومه په ملا یې ووو تا ته دا پوته شتي د ملا له په زوره ګزار ورکول یا ډېر ګزارونه ورکول دې سره د زړه درزېده بندېږي ورې نه دي شوي زموږ په دې کورونو کې موږ خو چې موال کوو څه موال کوو که نه وایي ماشوم ساه بند شو مور یې را منډه کړي نه دي شوي والی په ملا او بند څه شي ساه بنده شي
اوس ملا باندې ته ګوزار ورکې خو دومره نښته ملا ته دومره نښته خو ته که ملا نه به مړ شي که نه او هغه مړ شو پتون شو پتون داسې ځای دی که ګزار نیم پې سړی ورکړي د سړی د پوست ځای دی غوښه ده خو چې دې پتون پورې ته ونښلې دې کې وینه جام شوه دا غوښه توره شوه دا کینسر کېږي دا خبره ده بله دویمه خبر موږ دا وکړه چې دې ځای به ولوي چې هغه هغې دلاسه ماشوم ته نقصان نه رسي او که دغه ځای وله وهیم کوم دی چې نقصان نه رسي دومره داسې نه چې په هغې پورې ته ونښلي بله خبره دا ډېره اهمه ده ماشوم بغیر د ولي د اجازت نه نشي والی څو پورې مشر اجازت نه یې کړی چې ما تا ته نه ویلي که نه چې زما دا زوی ویلی شي ته به نه وایي او که ضرورت راغی څه به کې تپوس به کې یا که یو سړی وایي چې یاره هر څوک چې بچې سکول ته راولي یا مدرسې ته خو دې اجازت ورکړی دی که دا خبره زه ومنم که بعض علما دا خبره کوي د اجازت ورکړی دی خو د کمو وهلو یې ورکړی دی خو دا بلې مسلې ته راشي آیا هغه څه ویلي زما زوی مړ کړي زما د زوی په ملا تغمې ودروئ د مرۍ نه یې ونیسئ لکه ما په خپلو سترګو لیدلي چې ماشوم یې دغه شان د مرۍ نه ونیو سبق څه مسله راغله او خبرې ترې واړولې او د دې مرۍ نه یې داسې ونیو او دیوال یې راواچوي چړق یې وکړو یو سړي د اورېدو کیسې د زما په خپله لیدلي آیا د دې اجازت پلار ورکړی نه بله مسله من کوم غلطي شتي زمونږ بچی چې راشي په سکول کې استاد والی یم موږ معلومات نه کوو زمونږ بچی چې د مدرسې نه راشي وایي زه قاري صاحب والی یم موږ تپوس نه کوو تپوس کې دوه فایدې دي یو خو که د ده غلطي څه ډېره ورانه نو چې موږ دا بچی پوه کړو یو موږ ته دا پته ولګي دویم که زیاتی کړی نو استاذ ته موږ ووایو چې خپل حد کې ورسره وه زیاتی به نه کې دا زما وینه ده زما د زړه ټوټه ده موږ هم نه کوو که زه درته خپله خبره وکړم زموږ والد صاحب الله یې د هغه قبر د جنت باغچه کې او ډېر لوی شوق و د هغه چې دی علم وکړي او ډېرې منډې والې وي ډېر کوششونه یې کړي ما سره یو دوه درې پېرې ما هغه ته شکایت کړی یو پیر شکایت مو ته د سکول کړی چې سکول کې استاد والی بیا دغه شان د مدرسې شکایت مو ته هم کړی دوه پیرو کې یا درې پیرو کې هغه ماله جواب راکړو سم کار یې سره کړی ښه کار یې کړی هسې نه یې والي بیا به د هغې نه بعد ما چې څه ما برداشت کړي ما ته پته که پلار ته ویم نو دا لا ښه ده چې ګزار راباندې کړه اکثر پلاران پکې ګزار دلته زیاتي ورکړي صبر وکوئ سمې نه یې والی دا خبرې ګوره موږ وړې ګڼو خو د دې نتیجه ډېره غلطه راوځي لکه سوات کې چې دا قصه وشوه هېڅ هلته قاري صاحب ډاډه دی ما نه څوک تپوس نه کوي زما په مخ کې یو کس راغی خپل زوی داخله و مدرسه کې مونږ واړه و قرآن مې یادو نو دغه کس ملک نه یادوم د بل ملک و بیا به کېدای شي استاذ نوم که چې زما دا خبرې واوري بیا به خفه شي زما په مخ کې هغه استاذ ته داسې وویل وی دا بچي ما راوستي دوه لکان دي اډوکي زما وی سرمنې ستا ته چې داسې اجازت ورکړي هغه مخامخ یاروم بیا پوهېدو والا نه که نه دا خو دی د غوسې نه خبره کوي لکه ما پسې یو کس راشي خپل زوی راولي ما ته وایي چې اډوکي زما او سرمنې ستا نو ما اندازه ولګولو چې لکه پلار یې وایي چې د ده ښه تربیت وکړه ما له الله قله کړ نه نه بل په رښتیا ده سرمن به تیزه والم او اډوکي به له پلار له ولګي چې تا وایي نه نو ته هم لږ سوچ کوه که نه چې هغه په څه نیت دا خبره کړې ده او تا ته دا ویلي چې لکه که ته څه سختۍ ته ضرورت راغی نو د اسلام په حدودو کې ورسره کولی شي پوه شوې پکې نه
نو پلار خو دا نه دي ویلي هغه خو بیا به سړی شروع کړو پلار یې وي پلار یې ووي الله څه وایي اوس دا دې له راشه پلار خو یې ووي الله څه وایي ترې ووي څه وایي الله نو مسله دلته موږ دا بیانوله چې موږ کې هم کمې موږ کې هم کمې شتي نظر ساتئ په خپلو بچو زه دا نه یم چې په شریعت کې هغه ما په اوله کې مسله حل کړې چې وهل بالکل نشتی شتي خدای خپل آداب دي آداب په چوکاټو کې دننه ولې صرف وهل ټکول ولې وهل ټکول په مخه به دی زموږ په کورونو کې هم دننه وهل ټکولي زموږ په سکولونو کې هم وهل ټکولي زموږ په مدرسو کې هم وهل ټکولي څه د پښتنو به څه کیسه کوي خو ټول وهل ټکول دي هر ځای کې زموږ کیسه ګډوډه ده شروع د کور نه کېږي موږ څنګه وو دا خپل بچي داسې وو چې بعضو پکې داسې وایي چې معذور یې کوو بیا ګیله موږ به وروسته کوو بهر نه بیا راشه سکول ته بیا راشه مدرسې ته بیا بلې تعلیمي ادارې ته ظلم دی که هر ځای کې داسې کېږي موږ دا وایو چې کومو خلکو له الله طاقت ورکړی دی او مشران دي په کار دی چې هغوی د دې ښه پوره تحقیقات وکړي که قاري دی که د قاري نیکه دی که استاذ دی او که د استاذ هغه ډر نیکه دی هغه دې راوغوښتی شي شریعت کې چې دې کومه سزا ده هغه دې ورکړی شي چې نورو لپاره عبرت شي او بیا دې په داسې ادارو باندې نظر وساتلی شي هر طرف ته به خبره روغه شي وهل او داسې هغه ما یو پیر اخبار کې کتلي خبرونو کې مې کتلي چې هغه کیسه د پنجاب طرف ته راغلې وه یو ماشوم دی قرآن یادول له راځي ړوند دی اتو نهو کال سبق ورته نه دی یاد چې سبق نه دی یاد نو وی بعضو ته خو چې زه دا قاري صاحب وایم مزه راله نه راکوي خو زه به ورته قاري صاحب په دې ووایم چې هغه خلکو ورته قاري صاحب وي قاري صاحب زوړند کړی دی دا مسله مخې له راله په شریعت کې ګوره تړل مړل په سزا کې نشتي شرعي حدود دي نور د ادب چې کوم وهل دي که نه دي کې تړل مړل نشته چې ماشوم دي تړلی ځان ته او اکثر داسې کوي دا بعض استادان دوه درې هلکان راوغواړي وي دی ونیسئ بس سر ښه جوخ وړه قیمتو ټول باندې سر ته تېره شوې ده وهل موږ خوړلي ټولو څلور کسان چې ماشوم ونیسي یوازې دا سزا ده یوازې دا سزا ده تا کوم داسې لوی مجرم رانیولی دی څلورو هلکانو نیولی دی لاسونه او پښې دې ولې نیولي او کړس او هغه چوکه هغه چې د تلو سره داسې شغ کوي هغه شغ نه یې سړی یېرېږي سړي کې وینه ودرېږي نو تړل مړل کیسې ته تړلی ده دا چل کړی چې دا ماشوم یې تړلی دی الټه سرکته شپې بره او بیا پسې د کمرې ور بند کړی دی او دوی پکې سبق هم ویلی دی او چېرته تللي دي چې سبا لکه څه وخت بعد د شپې بیا راغلي دي یا ماشوم مړ شوی دا طریقه ده ماشوم او ړوند او سبق یې نه دی یاد کړی ها دې حدیثه کې هغه بعض هلکان وایي چې دې یعنې نور حقیقت خو الله ته معلوم دی خو موږ چې صحیح نو هغه وایو چې لکه دې استادانو ته به دې کار و ځکه چې وایي د کور نه دې په زور رالېږلی شوی معنی چې نه راته د دې اوس طریقه څه ده که ما ته د دې ماشوم حواله کړو که نه چې دا دې مونځ نه کوي یا سبق نه وایي یا د سکول سبق نه وایي یا داسې یا داسې او پلار په زور رالېږلی نه راځي زه دې ځان ته رانږدې کوم یو ته دغه راشه دا ستا کار دی ګوره ته څومره ښه سړی یې څومره ښکلی هلک یې څومره قدرمن سړی او کېږي د انسان نه غلطي تا نه داسې غلطي شوې ده خو بیا به ونه کړي اولنۍ مرحله دا ده موږ به ده سره کوشش کوو او که ضرورت وهلو ته راغې د شریعت په حدودو کې دننه ګزار موږ دې ونه ورکړو خو داسې ګزار چې د سړي دا لاس داسې شي که نه چې دا اوده شي اوده
او ما ته یو ملګري دا قصه کوله، سبحان الله زموږ د ماحول ته وګوره څنګه جوړ شوی دی. ما ته یو ملګري دا قصه کوله، وي موږ سبق وي نو یو هلک و هغه ډېر کمزوری و، هغه ته دا سبقونه نه وو یاد، او وي دومره کلک شوی و که نه چې د هغه نه ګټه جوړه شوې وه، ګټه. نو هغه به څه چل کو، هغه به یو کپړه رومیال ورسره و، هغه به دې مړون کې دیزي کې د دې لاس نه سم کلک تاو کړه. وی ما ولیدو چې دا دې دا چل کېږي، دا ولې بیا ته ما تپوس کېږي دا ته څه کې؟ وایي دا چې داسې کلک تاو کړي نو وینه بنده شي، چې وینه بنده شي دا ځای خوږېږي نه. چې دومره چل ورته دی زده کړی دی نو پوه شي چې سزا به هم څه سزا یي که نه، نه زیاتې دي، ظلم دی. که هغه هره تعلیمي اداره ده او که هغه هر مستوا والا ده، ماشومانان دي، منځني دي، لوی دي، دا نه دی پکار. وهل شتي کله ناکله او د شریعت په حدودو کې، د شریعت په حدودو کې دن. ښه بله خبره ورسره اهمه یاده کړئ، که ماشوم دومره یي، که ماشوم دومره یي چې هغه له وهل فایده نه ورکوي، عقل یې کار نه کوي، دی به نه وایي. زموږ یو غلطي کورونو کې دا، خو وروسته په تعلیمي ادارو کې ده، کور کې د 3 کالو ماشوم یې وه او دا کړسه کړسه کړسه، پلار بورین خطه، مور بورین خطه، ولې وایي دی دا کار؟ نو دی پوهېږي، تاسو ته دی پوهېږي، نو ولې وایي؟ وهل خو د هغه چا دپاره دي چې هغه په دې پوه شي چې دا ځای چې وویلم نو کار زما غلط دی، دا کار صحیح کول غواړي. د 2 کالو، د 3 کالو، 4 5 کالو ماشوم هغه پوهېږي نه. ځکه زه وایم چې تعلیمي ادارې دیني دنیوي پکار دی چې هغه معیاري، هغه داسې وي چې ځان ته خلک راکاږي، رانږدې کي. او شتي الحمدلله داسې ادارې موږ سره خو لږې دي، نورې مسلې موږ سره ډېرې دي، دا نه چې ټول داسې دي، هغه موږ سره لږې دي. نور دغه داسې پکار دی ماشوم چې ته ځان ته رانږدې کي. زه د خپل یو قصه وکړم، زما کوم اولنی زوی چې د ماشوم هغه چې کله وړوکی و، اول پیر چې ما داخل کو، ما سکول ته بوتو، بلکل هغه اواړې چې پکې لوبې کوي، هسې سبق هم پکې نه وي، خو هسې لوبې کوي. نو هغې ته چې موږ ما ته بوتو، اول خو تلو کې ډېره مشکله و، دا پلانې شی بدلولو، پلانې اول پیر تو که ډېر وړوکی و. نو هغه بیا ما وله دوکان کې هر څه راواغېستو چې څه و، دا چپس دی او دا جوس دی او دا کیک دی او دا چینګ و، چې دی لاړ شي، یو څو ورځې لاړ شي او برابر شي. دی ما پرېښود، زما سره هم زړه هلته پاتې شو چې اول پې به دی څه چل کوي، څه چل به نه کوي. بیا چې څنګه چوټي کېده، زه ورغلم چې زه ورننوتم او ټول د دا امر واړه وو، څوک پروت دی، څوک چې دی هغه شاته ناست دی، څوک کته به ځمکه ناست دی، څوک خاندي، څوک جاړي، څوک لوبې کوي، ټول واړه واړه دي. او استاد ته ما دی څنګه وایي، دا خو نن تا ګټه جاښه جوړه کړې وه. ما څه وایي دی چې راغلی دی او د بیګ نه دا سامانونه راویستي دي او داسې په لیڼې یې ښودي دي، خوري نه، ګوري ورته او ټول واړه دته ناست دي، یو هم سبق نه دی ویلی او دا ماحول جوړ. نو ما تا به ورته ویلی؟ وایي نه، که نن مې ورته ویلی دی بیا نه راتلو. نو د سحر نه د ماسپښینه پورې د مخامخ د خوراک د سامان یې ښودی، خوري نه، او ټول واړه دته ناست دي، یو چپسو ته ګوري، بل جوسو ته ګوري، بل دغې ته. او استاد غږ نه کوي چې دا هلک اوس ماشوم دی، نوی دی، بیا نه راځي. څنګه چې موږ داسې د خپل بچي ځان ته رانږدې کړو، او ستا بچی زما بچی دی، زما هغه ستا بچی دی. که زموږ داسې معاشره جوړه شوه که نو موږ به کامیاب شو. او ځکه هغه حدیث کې راځي چې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې د مسلمان ورور دپاره هغه څه نه خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښ. زه چې د خپل بچي دپاره څه خوښوم، هغه به ستا د بچي دپاره خوښوم. کوم چې د خپل بچي دپاره نه خوښوم، هغه به ستا د بچي دپاره نه خوښوم. ستا بچی ما ولیدو په غلطه روان دی، زه به تا ته ویم، او که ما تا ته ونیوي دا به خیانت وي. زه به تا پوه کوم او زه به دا ماشوم جدا کړم، اول به دی هم پوه کړم چې نه دا کار دی غلط دی، داسې کوه، داسې موږ نن سبا دې زمانه ده که چاته د
د اصلاح خبره هم کې خفه کېږي. دا به اوس موږ پښتنو کې ګوره مشکل دی. که موږ دا اوس که ماته چا ووایي چې یاره پلانیه ستا دا زوی چې دی دا کار غلط کوي دی سوځي هلته زمونږ هغه هلک زلمی شوی دی که لکه د څه شي سوځي د ده خو تندی ښکلول په کار دی چې لا په دې زمانه کې داسې څوک شتي چې زما په زوی نظر و او راغی ماته حل وي د ده تندی ښکلول په کار دی. نو هلته مسلې ډېرې زیاتې دي د معاشرې او الله دې زه یم چې الله ماله اوږد ژوند راکړي او زه د خپلو خلکو ته یوه خبره واضح کړم چې زموږ د معاشره د اسلامي معاشره ته مکمل جوړه شي او موږ الحمدلله په دین ډېر مین خلک یو. مشکل څه دی؟ دین پېژنو نه. ګنې په دین ښه مین خو دین نه پېژنو. څه هغه خلک چې دین ته نسبت کوي هغوی داسې غلطیانې وکړي چې هغه نور کسانو خو هلته پوه نه وي په مسله یا هغوی د لږې نه بیا یګه جوړه کړي او بیا یو په دین پسې خبرې شروع کړي. خلاصه بیا یې ویم که قاري دی که استاذ دی که پروفیسر دی که په یونیورسټۍ کې سکول کې مدرسه کې جومات کې هر ځای کې هغه وهل چې د شریعت د حدودو نه بهري هغه ناروا دي د مجرم دی د دې حقدار دی چې د نه دې تپوس وکړی شي خو دا تپوس هغه څوک به کوي چې الله هغوی له طاقت ورکړي. دا د افرادو کار نه دی خو چې داسې تپوس نه وشو نو سبا له به داسې کیس نه راځي او که نن موږ غلي شو سبا بیا بل او دغه شان یو دا خبره درته وکړم د بچو نه تپوس کوئ. موږ کې یو دا هم غلطي ده لکه سکول نه راغی بستۍ ګزار کړه او اوس موږ خوشحاله یو دی پلاني کلاس کې دی نه دته وایو دی خو راشي تا څه سبق وایي استاذ دې کوم یو دی پلاني زموږ استاذ څنګه قاري کېږي او قاري ولي ته د سبق ته وګوره او کمزوری دی که موږ داسې قسم مدرسې نه ماشوم راځي خو راشي څنګه سبق وایي کوم ځای کې لګي دې ځای کې یو ورځ راغی جاړي ولې جاړي یو ورځ راغی ګوډ ګرځي ولې بیا مخکې معلومات سړی وکړي که دې بچي کې غلطي دي چې موږ اصلاح کړو موږ به وکړو او که هغه زیاتې کړی نو موږ به ورته ووایو چې دا کار مه کوه. د بعضې ویډیوګانې والله د کتو نه قسم مې دی په الله چا پټه کړي نن سبا د ویډیوګانو دور دی. زه یم دا کوم کس چې ویډیو کوي دی ولې نه ورځي چې منع یې کړي او دی هم د دغه دپاره لیږي د لایک دا نه پرېږده بعضو سادهګانو پکې دا ټکي دا دومره یې زده کړي هغه ټکی ویل وله نه ورځي وی اخره کې وی دا لایک کوي او مخکې شیر کوي او بیا فولو کوي. یو کار نه دی که نه 3 کاره به کوي سم ته به چې دوی په کنډر کې داسې لایک فولو شیر ګوره دا ټکي تاسو یاد کړي ما ستاسو د خولې نه دا راویستو که دې په ځای موږ قرآن دا ټکي یاد کړو اسلام دا مسلې یادې کړو نه به یادېږي موږ ته خو موږ یې کوشش نه دی کړی. الله دې موږ ټولو ته عفو وکړي. مسله دغه یو بیان شوه د ننني بیان عنوان دا شو د استاذ وهل شاګرد لره د اسلام په رڼا کې. الله دې داسې استادانو ته هدایت وکړي الله دې هغوی پوه وکړي او دغه حادثه چې کومه راغلې ده دغه ماشوم الله دې هغه مور پلار ته صبر ورکړي او الله رب العزت دې د دې غم و مصیبت هغوی له ښې بدلې ورکړي. لوی غم دی او زه دې استادانو ټولو ته دا وایم چې تاسو په داسې ځای ناست یئ تاسو مثال لرئ د روحاني پلار شفقت د کشر سره د مشر سره. ما مخکې ورځو کې ووي چې دلته کینی د استاذ په منصب کینی نو ته چې کوم سپینګیری یې ته عالم یې په معاشره کې د سپینګیري ته به داسې نظر ګوري لکه دا چې ستا سپینګیری دا د پلاني پلار نه دی ده ته به دې نظر ګوري دا زما پلار دی. دغه کشر چې روان دی دا زما دغه کشر ورور په شان دی. دا ماشوم چې ناست دی دا زما ماشوم دی.
دغه زنانه د زما خور ده، هغه بوډۍ د زما مور ده. که په دې طریقې سره موږ روان شو نو بیا موږ د یو بل خیرخواهي کوو. الله رب العزت زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ معاشره پوه کړي او زموږ په معاشره کې چې کومې کوتاهیانې دي الله دې ختمې کړي. او بیا یو پیغام دا کې ما ته به اوس د ګیلو شکو میسیج هم راځي چې تا قاریانو پسې و ته ګوره. بیا د اخره کې ووایم ما هر هغه کس یاد کړی دی چې څوک دا ظلم کوي، که قاري دی، ملا دی، مفتی دی، استاذ دی، سرجي دی،